قرة العين يا قرة العين یو خدا خسی دی هر وقت میک اپ شیک دا څه جوړی کړی دی ماشاءالله چشمی بدو اورم خزی کومه خزه چې ایو پرده کوي کنه او بل وختي نه ښکاري نو څونه خوري ښکاري چې د دنیا سنمکیت ستا په مخې ختم کړی دی دا بدل څنګه یې سړیا دلته خزي تبلیغیان راغلي وی کنه کورتا او دلته ټول کورونو کې وګرځېدي او هغه وی چې د کمی خزي وختخ کاری کنه هغه باندې د الله نالت وریږي نو زما د زړه ډیره زیاته یره راغله نو ما ځکه دا وخت داسې کړلو او په سر مې د حیا عزت پټه راواچوله بالکل خزي د تبلیغیان جمعه چې کوم د خزو راغله او تا د کوم نصیحت وکړو کنه نو زمونږ دین دی ښکلی دین دی دې کې چې ته حیا او پرده کې نو څونه ښکلی ښکارې خو زماره په توبې په خزو مې باور نشته کېدی شي رګنټینې مې په تزبرګې او بیا ببر وخته داسې را پرېږدې ښځه دا خبره راته پرېږده ستا د ګل څه شو یې سړیا خو ستا کوټې ته ننوتې دي او کوټه کې بوزي یو ساده ګله ای ساده ګله وای السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام څنګه ښکاره ما ماشاءالله ښکلی ښکاره خو به چې څنګه پرون مې نه ما هغه شانتې خو زه داسې پرې پوده باندې چا خیره سره کړې په پوزه باندې مې دا کراس راښکلی دی دا را سره پاره دا مې بېګا ټوله شپه پوزه رپېدلې نو چې پوزه رپېدلې نو په کلاس سره به پوزه په پوزې ودرېږي نو زه ویرېږم هسې نه په پوزه باندې مې غولونکی راوخېږي د دې د وجې بېرنجو داغ وکړو وای نه یې سم دا نه وایم خو دا مې راته وواده چې په سترګو غولونکي راوخېږي که نه نو خلک دلته کې ډکې غوندې په دې ځای کې نو په پوزه خو غولونکي نه راخېږي ولې بله یو سړی او چیغې وایي روانو پوزې ته یې داسې ولي ما ورته یې دا ولي وایي د پوزې د غوندې سا رګ مې ګډوډ شوی دی وایي ریډیو په بل رف سټیشن بدل شو داسې کار دی دا خبرې پرېږده لاړ شه بازار ته او سودا به وروړي دوه چرګان وړه او یو دړی غوښه به وروړي که نه ځکه چې مېلمانه مې ډېر زیات دي صحیح ده دا وانه ونیسه خو ګورې دا لارې دي چې ګورې چې دا دانه اوچې نه شي زر ځه او زر راځه ځکه زر راځم او زر راځه چاچیران به دغه کوه دوسي په پوزه مې چې غلام کې روري کوي ډیر ساده ریکته یې سړیا غلام ته په سترګې راکوي په پوزه نه ما ته پته ده ما ته راځنو خیال مې جوړه هغه ساده ګول څه وسره کې زه ورشه شاو یو کپ چې په شبا بدرنګ لا خو بس دا دې لارم کاکا او دا دې لارم خان غم مې کړه غوښه راوړه مېلمانه راځي کله کله موږ راغوښتي دي په کور کې مې ځای نشته دی نن به لیوني شي رسو غم مه کوه بیخي بې فکره ته داسې تیلهدار سګرټ مې لډک کړه داسې کار دی که نه نن ته ګوره السلام علیکم وعلیکم سلام وایي ساده ګل راځه بچه راځه ساده ګله راځه سلام علیکم وعلیکم سلام سوي څنګه څنګه تا څنګه بیخي غره پته نه لګي ښه نه نشو تماشو کې ډوبي ښه تماشې او نشې پرېږده مخه دې کم خوا کړی بازار ته ځمه ته راته ویل مېلمانه راځي ویل یو 5 کیلو غوښه راوړه او یو 15 چرګان راوړه بازار ته دی دا تاسو څه کوئ یاره نن مې ډېر تیلهدار سګرټ دا کړی هغې ساده ګله مړه دې نه یو دم راښکه که نه خدای شته چې بازار ته به په سکنډونو کې ځي او راځي بس موج برې برابر وي زما تره ما ته اکثر وایي که نه هغه یو شعر وایي مسکه پوډر لرکه پوډر سکل لویه ګناه ده مسکه پوډر لرکه پوډر سکل لویه ګناه ده د خپل قیمتي ژوند تباه کول لویه ګناه ده ته مولا دې په غرونو سر کا په غرونو سر شي مونږه پوډر نه څکو دې کې ما داسې شی اچولې که نه خدای باور کړه چې بالکل په هوا به راوارې په دې یو ډېره نه ما چېرته رسي کچه کارونه کوې مړه پرېږده نن مونږ سره سور بجاو که یار مې نیسه دا وال که سمې غورې ډېر کچه کار دې وکړو ښه مړه دې کې کچو پاخه مه ګوره ته سګرټ راښکه سور وګوره سره په لوګي یې څنګه دی رښتیا خبره برابره مه کوه ته یو لوګي دی بل سره ونه غورځه ای اخي هغه ډېر سخت لوګی دی او خوږ دی بس یې نه لګي ځه راکاږه اوس په دې تولی شي چانس ولګي بل شاته خوند کوي دا خو دا بل څیز دی که نه اوس که سره په بس ډېر مه راکاږه اوس ته راکاږه دا سکا پته به یې وروستو لګي منصور کې شوې ولې
سبيه زما خو لا سترګې په سټ وي ته ته دوه ښکاري دا خدای مسلمانه دا د لوګي راکو اوس په ټول خلک پینځه ښکاری خو ستا پکې پیدا هله ولی تمام علي خو سر ګرځي الله خیر زه یې سم نشته دا ګرځه دا پاسه زه به چرته ځم اوس دا سیده دا بازار ته راشه سودا لري تر وروړه دا دا الله خیر خلاص ما کما دا الله دې مچا دا دا او سلام دې قسم کوم خدمه دا سیده په روډ باندې سي ده دا کارو دې دا اوس مقدس دا وای پتا څه چالو شو نه خکینه یم ډیر ښه چانس لګي کو نور سنینو ترې مالدار دی زه نور چرګ مرګ ته خدای شته کورا پړې کوم چې کوم دیوال ته ورخېجم په ډکر را باندې دا سر لګي ټیک ده او دې به تر نه پیژنو موږ په نشرو غم مکه او ډیر مالدار دی پرېږه اے خدای پاک روټې مې تیار کړه او تر اوسه پورې ساده ګل را نغی چې دی په دا غوښه سټې مروړي صبر وکړه چې زه مې سړی ته ووایم ها دا ثوابه انټرچینج ته ورسېدې بالکل سیده راځي دې پس مر مردان انټرچینج راشي او بیا بر 400 راشي خزه سیده اے سړیا خدای دې راکړي ټول خور ته سړی خبرې کوي نو خلک اواز چې موبایل بند کړي بیا خبرې کوه یو استاد د سالون نو څه کار نشته هر وخت په غوږ دړي نو څه چلې وایا اساده ګل تاسو ټیم سودا پسې لیکلې دي دونه غنه درا روټه هغه تیار شدي برا غوښه سټې مرولو سټې به پخو وای ډېر خدای راولي خو راځه کینه ډېر خدای راولي زید را برابروم ښه یو خو په سړی ته پیګی نه درته مې پخپله ځه بریک والو چلو دا سترګې مې بلې په سټ شوې ویلې نور خو مې ښه صحیح نظر لګي اوس وګوره دغه سټیم شو السلام علیکم وعلیکم سلام کریم راولي دا څه کوي مالې دا ټوکمار دی هېڅ یو چرګانو دغه څه کړو نه ټوکې مخې پکې نشته دا شپږو کسانو سیټ دی او په ایمان چې پوره کرۍ به ورکوئ تاسو به دوه کسان ناست وي ولې خیر خو دی بریک والا صبر ټوکې مر پکې ساده ګوله بس ته خو ما ته دوه ښکاري سترګې مې په زړه شوي دي ښه کوم دا زما څه چلې کړې وای شابه صفا صفا وای څه چې مې کړی شفرې نه راکړې تا له چې ویلو چې ما نشه کړې ده وای چې راکمې بلا نه یارېدم نو دا پکې را پاتې وو نو کله غلاګانې کله تا او کله دا نو دنیا مې اوس پکې نشیب شروع کړې دا راته ووایه دا نشه را باندې چا کړې ده تا دی نشي کوي وره دوستو پسه کینه مرانه دا را باندې سیکرټ چاس کړی وای په ایمان چې تا را باندې څکړې څوک ته نشي کوي بره خدای ته وګوره خدای دې سره خلاصه کا ګوره زما خشته واره درد یې ګولې کنه تا باندې سیکرټ چوس کو تا ورته خبره واشه په مراد اوس کوم چاره باندې اوس کو تا ګوره پتا ګولو تا ها بس پیشو خو زه دا تاګول نه لري صبر بریک والا راځه بریک په وسه دا واره راځه تاګول سره بریک وله په غاډه باندې ها راځه ګولې راځه خدای پاک دا څنګه چل دی اوس به ګورو بچو دا راته ووایه چې هغه اسلامي وانون ورګري څه شو هغې ته یې ویلي 400 پسې پونډرو پسې تللی نه زه څه وکړم چې ما ته نه یم معاشري نسلانو ستاسو له لاسه خو زما معاشري ماشومان تباه برباد شو تاسو خو په خپله غر کې خو دا نور نسل خو رانه تباه کوئ مه که نه اوې ستا به زه اوس خوښ شم ښه دې ولې ته ډډو وګورې نه تاسو ډډو وګورئ ستا په شانو درېږه ښه ګورم چې ما تړې نه تړم دې نه ځو ناب ته له جامو والم ښه او دغه شان ښکلي ودرېږه ښه ودرېږه دا شکار دی نه دا پړې ما تا نه دا ته ونه که دا مې د دې لپاره ته وکړو چې انشاءالله شپه را باندې راشي چې ګیدړان یا سپي یا شرمخان دې وخوري ته په سړیتوب پوهېږې نه ښه ته خدای دې رډي برین اخلاص کا اوس پرې زه خوښ شم ښه زه درنه لاړم بچي اوس وخه چغې ما کولو کې قیامت به راشي څه قیامت به راشي ګورې دا رالم ښه زه چا تړلی ما
چې ما ته څه چې قیامت ته راشي قیامت پر راشي ها؟ خو ما پرانه ها نو ده خپه نشو ګلې زه هغه زمیندار نوم ښه چې ګیدړ وتړه او بیا ګیدړ چغې کې چې زمیندار صاحب دی خو راشه که زه مړ شم نو قیامت ته راشي زما نوم ګوهرې دی زه دا غواړم چې ته مړ شې که نه ګلې نو قیامت په ستا ښکلې پرې ښایسته د شاهرخ خان په سر راشي ښه اوس به ښه چغې ګیدړان به راشي قیامت به راشي وگرانا کدی خندلې راته نه وې وگرانا نره نره زړه به مې ولې خوږېده نه وگرانا زما دې څه وکړه چې لاړې وگرانا پردې سړی وي خپل روزګار به دې کوونه وگرانا سترګو دې سترګې رانه یوړې وگرانا زبر دې سترګو پسې سترګې ګرځوما د چې سترګې توروې ما په ملنګ کې لیلا را پېښوري بنګړي دې ماچا لیلا را پېښوري بنګړي دې ماچا وی دا خو تا دی یار دا خو چغې وی قیامت به راشي الله کې ولې جوړه ورشه قیامت دی تا دا ولې تا قیامت دی په تا باندې قیمت تی تړلې که نه څه چل شوی دا چا تړلې دا تره څنګه یې تړلې ولې تړلې بس تا سره تړلې منو ښه نه نو څنګه یې وتړلې تا تیره ته واچوه ښه ساده ګله ښه خلک ما پرانېزه ده ښه چې زه دا پرانېږم بیا به ما ته چل ښې او زه تا ته چل ښیم ښه دا به ښه وي چله یا الله خیر یا الله خیر اوس ما ته چل وکړه چاره اخوا دې خو د ماروارو پسې شي اخوا دې خو او دې اسلامي سره خو به زه ګورم خو ډېرې ماله لا په ګوتو راکړي یاره مړې ګوهریا یاره دا ګل خو ډېر غریب سړی دی ورځمه چې پرانیزي مې اسنه چته کېده یاره نه مړ نه شي ورمه ښه ته زما تره داسې تړلې وې داسې تړلې وم په تا قیمت ته ها او زه دنه لاړم ښه چېرته ځې بس ځم دنه ما خو چېرې ده که ما اوس هم سره کړه اتا بنده کړه خوله دا راته ووایه که نه دا ته چا وتړلې تا وتړلې چا وتړلې زما خو ته وارې چې زه تا تړم دا راته ووایه چا وتړلې هغه تا ګل چې څه تاګونه نو دومره دړی سر دې نیولې او هغه یو دقونه د نیمبو مره سر نیولې نور وخت هغه دوکه کې په تاله کې تو په غلاګانې ته کې اوس پکې دا پاتې یو له خو مې وایي چې مړه همداسې پرې مړه لکه پرې چې دا ګیدړان تا وخوري کاکا خبره کاکا په ایمان چې ما ته یې چېرې زده کوو ما ته یې ویل ستا سره خدای سره خلاص که به تا بل کس دغه کړو نو دلته پرې ما ته چلو خو نه بیا تړلی تا خو په ځان ښکارې مه بازه خلو خدای را کمره سر وکړي نو ما خو دونه کلک لو تړلی تا سره خو پوره دښمني ده شبه مور چغې سبا تا خدای به یې په ګوتو راکړي ما را تا هر وخت تا په ګوتې راځي تا له کار ګوري تا له تا چېرته هم کارونه کته سمیر زه به له ګپ لګوم کنه یې غټه مزه کړې وې ټوله ورځ رامنې سر تاوېده سلام علیکم وعلیکم سلام د خدای مسلمان هم ستا په انتظار باندې د ما یو ګنټه شو چې دلته کېناست دی تا څنګه وړې والا تا خو سور کې دا لیکشن سیګرټ ما تا له پرېښود بند مې کړله ما زما یار را روان دی چې نن یو لګي ولګوي چې دا دماغ یې کولو شي نه لګوم ولې ما مې ترې پیږي ما ته وایي ټیک تا نشه کړې ده پرېږده تره مره دی پرون د باندې پېښې وو نن به د باندې نه پیږي دا بیل سیز دی بیل ته خو لګه وکړه بس مې دا چې نه کوم یاره تاسو خو عمر دی تاسو خو کوي ولې بې روغ خلک راروئ خدای مسلمانه ما به هم دا نه کول خو زما یو وشنه و بس هغه را باندې لوګي راښکلي دي په خدای باور وکړه دومره خوند کوي له د خپلې زندګۍ په جل پېښ وم نه دا شنه نه دی دا د سټي دشمن دی ولې چې زه اوس یو کار کوم راکړه که د مولوي واپس ته ما د مولوي راکړه ده ما د مولوي ورکړه ماړه تا خپله خورم ده ولې ورکوم ډېبر یې ډرخیز ښایي که نه د چا
خاطر دغه سره مولې سره خواړه رقیس خاوي کنه ته په سدين یو کش راخه اوس پر د مېدینه د مشکو د انبرو بینوزي ته خو چک وای زه به کاکا ته سوی ما کاکا دې پرېږده یو خبره ته کوم ویم د خلکو یو سیل کار کوي ستا به درې واړه سیلونه کار کوي او چې کاکا دې څنګه خبره کوي بس ته به پرې پاس رادانګې وې دا کار داسې دي حاضر دماغه به شي ورته دا ولګوه لکه ذهن مې اوس تازه د دي خدای مسلمانه پرش پشې پرش انده ولګوه ورکه زه به ته لیټر وکړم صبر وکړه خولې کې ونیسه دا چې ته مولې نه ده خوړلې مړه نو څه به رسوي کاکا اوسه ته مه خرابوه ډېر خوږ لوګي دی دې په شان لوګي نشته کاکا وان کوي سمیا سترګې مې په سر شوې خدایا پاکه سترګې دې په خپل ځای پرتې دي خدا ستا په دماغ کې لږ ونګ را پیدا کړي ونګ ولې ښکارې دې په سر ایښې ده ښکارې نه ده قراقور دې قراقورو نیغ شه اوسه اوس ځي ورګه ده سره یو مشوره کوم ښه ساده ګوله مو د چې بله و د جمعې مونځ کوو که نه نو اده سر وازوه ولې وای دا ولې د څه ورځه تا ته د خپلو په هفته کې د ورځو پته مې لګېږي چې د جمعې مونځ کوله د څه ورځه سر وازوه د اتوار ورځه خدای دې بیخ او بنیاد وباسه چې د جمعې مونځ هم کوو نو دې کې د اتوار ورځ چاره وتره خو د جمعې ورځ به که نه د خدای ظالمه زما خو خپل سیلم کار پرېښودو زه به اوس څه کوم اوس پرې درې واړه سیله کار شروع کړه زر دماغه مې کړې ځه پاسه او ورده زه کوم خوا ځم داسې هم په دې پوله ځه یا داسې لاړ شې داسې لاړ شې داسې یا الله خیر دا ځان کلک زه چې کله مړ شمه تورې جامې واغونده زه چې کله مړ شمه تورې جامې خدای دې بیخ تتا وباسه تا پامه اوس مې دله چې کم دی نو سړی چارج کړ څنګه ساده ګوره په لومړي ځل کې ګټه وکړه د 100,000 روپو او په 15,000 مې دې واخیسته خو کاکا ته دا پته ولګېده چې زما د جیب نه 5,000 روپو روټ اخیستې شرمنده نه په ولاړو باسي د چا رقصته چاچي شته او نه کاکا ته ما تسلیمي ویل وایي نن در باندې داسې سیرګټ کم داسې سیرګټه چې یو سیل به په سر کې کار کوي او ستا به 3 سیله کار کوي نن دې ما کاکا او چاچي دوکګي او یعنې ما په خبرو کې ګیر کړي دا دې خبرې جواب کوم یې خو ګوره بیا دې نشه کړې ده نه نشه به تا کړي ما نشه نه کړې ده سره خلاص نشه تا کړې ده چې یو ګټه مشرب ته تللی دی او بل مغرب ته تللی دی ها خو دا راته ووایه که نه چې په دې څه کوې ښځه په دې څه چلو کوې ما ته پته ولګېده چې نشه تا کړې ده دماغ دې کار نه کوي وړوند وړوند دي خو نظر دې په ځای نه لګي ته ګورې نه چې ما سره لیپټاپ دی ګیم پې کومه دې د سره خلاص که دا لیپټاپ نه دی دا بریفکیس دی